د سجده تلاوت په باره کې درې مسلې دي. په قرآن کریم کې څومره سجده تلاوت دي او کچیر یو انسان سجده آیات خپل تلاوت نه کی خو د بل چا سی واوري، یو بل کس دی هغه د قرآن کریم آیات تلاوت کوي، په هغه کې د سجده آیات راسي، نو آیا پر اوریدونکي کس باندې سجده تلاوت هم واجب ده کنه ده؟ او بر د سجده تلاوت نیت سره کم دی او طریقه سره کم ده. نو دا درې مسلې ضروري مسلې دي او سجده تلاوت دا واجب ده. دا ویډیو د ثواب په خاطر باندې مخ ته در سره شیر کړئ چې مسلمانانو ته ورسیږي او هغه د مسلې علم هغو ته وسي. که چیرې یو انسان د قرآن کریم تلاوت کوي په هغه کې د سجده آیات راسي، نو پرده باندې د آیات تلاوت کوي، پرده باندې سجده تلاوت واجب سوله. او که چیرې د آیات بل یو مسلمان واوري پر هغه باندې هم سجده تلاوت واجب ده. او د سجده تلاوت نیت دا دی چې نیت کوم د زړه د خلاصه سجده کوم د تلاوت، سجده تلاوت کوم خاص خدای تعالی مخ باندې پر لور د کعبه شریفه کوم وخت چې کوم وخت په دې وخت مطابق او الله اکبر وکړه. الله اکبر کې لاس پورته کول غوږو ته هغه ضروري نه دي، بس الله اکبر دی وکړي لاړې سجدې ته، سیده به لاړ سي سجدې ته، چې ولاړې سیده به لاړ سي سجدې ته، درې واره به سبحان ربي الاعلى ووایې، دغه بعد به برته الله اکبر وکړي، راپاسې به راپورته به سي. او که چیرې یو انسان په ناسته باندې دا سجده تلاوت کوي هم یې کولی سي. مطلب دو الله اکبر دی، نیت یې وکړي، الله اکبر دی وکړي، سبحان ربي الاعلى دی درې واره وویله، بیرته راپاسې دی راپورته سولې، به دا سجده تلاوت ادا سوله. او سجده تلاوت چې هغه واجب ده.